السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. پر غم او پر مصیبت باندې صبر کول او اجر یې. دوه وروڼو پوښتنه کړې ده. یو له کابل څخه حاجي محمد اسحاق او یو رئیس مولوي صاحب په نامه باندې یو عالم و، ټکر یې وکړي چې هېڅ څوک قریبان یې ډېر بې صبري کوي. که د صبر بیان راوستی. یو بل ورور د مکة المکرمې څخه شیخ عبدالله، هغه وایي د قریبانو یو ماشوم یو بچی وفات شوی دی، نو لازم به بې صبري ځینې کېږي. نو که د دې د تسلي دپاره یو پیغام وي در سره. د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی. وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم صحابه کرامو ته وویل: ما انتم تاسو څوک یاست؟ صحابه کرام ورته موږ مؤمنان یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ستاسو د ایمان علامه کومه ده؟ په چیش مؤمنان یاست؟ صحابه کرام ورته وایي نصبر علی البلاء، موږ پر مصایبو پر تکلیفو باندې صبر کوو. چې کوم وخت بیا الله نعمت راکړي پر هغه باندې شکر کاږو، د الله په قضا باندې راضي یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي مؤمنان یاست، په رب د کعبې دې مې قسم یاست مؤمنان یاست. زموږ خو اوس هم صبر هیر دی هم شکر هیر دی. هغه زوی هغه ورور چې الله موږ ته راکړي، یا کوچنی یا ځوان، موږ کم شکر د الله وکړي. هغه ژوند استراحت آرام سکون چې الله موږ ته راکړی دی، کم شکر موږ د الله وکړي. یا موږ ډېر سجدې الله ته وکولې، ډېر تلاوتونه مو وکول، ډېر ذکرونه او دردونه مو وویل، نه د نعمت شکر په موږ کې شته، نه د مصیبت او د غم صبر په موږ کې شته. په کم مخ به موږ د الله حضور ته ورځو، په کم مخ به موږ قبر ته ورځو. راځئ موږ هغه څه چې زموږ د ایمان قوت په راځي او زموږ د قبر رڼا په راځي او موږ جنت ته بیا یې هغه څه راځي په ځان کې راولو، چې هغه پر مصایبو پر تکالیفو باندې غم باندې صبر کول او پر نعمتو باندې شکر کول. دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی، وایي الله جل جلاله چې یو چاته اراده د محبت وکړي، چې محبت ورسره وکم، دوست یې کم د ځان، ابتلاه مبتلا یې کړي په یو مصیبت په یو غم باندې، که صبر وکړي اشتباهو، که دغه انسان صبر وکړي نو الله جل جلاله علی مقام لره ورکړي. او که هغه د الله جل جلاله په امتحان باندې راضي سو اصطفاه، الله یې غوره کړي. الله جل جلاله هغه لباس د کرامت او د عزت او د شرافت ور پر سر کړي په ورځ د قیامت. او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي چې په ورځ د قیامت انسانان د قبرو څخه راپورته سي، دا هغه عظیمه ورځ ده چې د انسانانو سینې به له ډېرې تندې او له بیرې څخه پر سینه باندې پرته وي. ژبې به د انسانانو ژبې به له ډېرې تندې او له ډېره خوف او بیرې څخه پر سینه باندې پرتې وي. سترګې به یې داسې د کلګي او د تندې طرف ته پورته سوي. بعضې انسانان به په خولو کې تر ګونډو پورې، بعضې به تر سینې پورې، بعضې به تر غاړه پورې په خولو کې ولاړې. دومره عظیمه ده ورځ ده د حشر. دا هغه ورځ ده چې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وایي وامتاز اليوم ایها المجرمون، نن ورځ جلا سي مجرمانو. مجرمان به دوزخ ته ځي، متقین به جنت ته ځي. جنت ته به لږ خلک ځي، دوزخ ته به ډېر خلک ځي. الله دې موږ ته مینه او محبت د جنت را نصیب کړي. الله دې موږ ته د الله بیر را نصیب کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په امت کې به یو ډله راپورته سي، وزران به له قبرو څخه به واولځي الی الجنان و جنتو ته به ولاړ سي.
هلته به ګرځي. ملایکې به ورته ووایي هل رأیتم الحساب، ایا تاسو حساب کتاب ورکړي؟ نو خو د حساب ورځ ده، موږ انتظار یو چې حساب کیږي. دوزخیان دوزخ ته ځي، جنتیان جنت ته راځي. دغه قوم به ورته وایي ما رأینا حسابه، موږ حساب نه دی لیدلی، چیرې وو؟ ملایکې به ورته وایي ایا تاسو په صراط باندې نه سوست راتېر؟ دوی به ورته وایي ما رأینا صراط، موږ په صراط نه دی لیدلی. ملایکې به ورته وایي ایا تاسو جهنم نه ولیدی؟ دغه قوم به ورته وایي ما رأینا شیئا، موږ هیڅ شی نه دی لیدلی. ملایکې به ورته وایي چې تاسې کوم امت یاست؟ من انتم، کوم امت یاست؟ دی به ورته وایي امت محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم، موږ خو د مدینې د جانان امتیان یو. ملایکې ورته وایي چې په الله قسم درکوو حدثونا ما كانت اعمالكم في الدنيا، هغه راوښایست په دنیا کې تاسو کول. په څه وجه مو دغه مقام پیدا کړي چې نه مو په سیارات ولیدي، نه مو حساب ولیدي، نه مو جهنم ولیدی، دغه ډایرکټ جنت ته رالاست. او په کرهاو په ملرهاو انسانان هلته په حساب کې انتظار دي. فیقولون دغه یو ډله په امت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په امت کې به یو ډله دغه به ورته وایي په موږ کې دوه خصلتونه، دوه خویونه وه. د الله په فضل باندې او سبب ما هغه دوه خویونه سول چې په موږ کې وه، په هغو وجه باندې موږ دغه ځای ته راورسېدو. ملایکې به ورته وایي چې هغه کوم خصلتونه وه؟ دوی به ورته وایي چې موږ یوازې به هم به موږ ګناه نه کوله، موږ به د الله څخه حیا راتله چې الله خو مو ویني، اوس خو موږ د بنده له سترګو ګناه نه کوو، شرمېږو، خو لیکن د رب الارباب جل جلاله چې د ټولو بچیانو د ټولو خدایانو خدای دی، هغه جعلي خدایان چې فرعون هم د خدای دعوا کړې وه، نمرود هم کړې وه، او هغه مشرکینو چې بتان د ځان لپاره خدایان ګڼلې وله، د دغو ټولو مخلوقاتو رب الله جل جلاله دی. موږ خو د الله په خاطر باندې ګناه نسو پرېښولی، د یو بنده په خاطر یې پرېږدو. د بنده څه بیریږو، د الله څه نه بیریږو. علي اعظم بالله. الله دې د الله بیر را نصیب کړي. یو مو دا عادت و چې یوازې موږ ګناه نه کوله، د الله څه بیرېدو. او بل مو دا عادت په ژوند کې چې هر څه به الله را سره وکول، پر هغه باندې موږ صبر کاوه. که به مړی وسو، که به مو قریب مړ سو، که به مانډیوال مړ سو، موږ به صبر وکړي. دا دعا به مو کوله چې الله په جنت کې مو سره ملګري، که د دنیا فراق راتلونکی دی راځي به. نو ملایکې په جواب کې ورته ووایي دغه امت ته، دغه ډلې ته وایي په حق سره تاسو هغه اعمال په ځان کې راوستلي دي چې نن ورځ مو فلسیرات هم نه ولیدی او حساب و کتاب ځای مو هم نه ولیدی. او دغه رنګه الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وایي د سورة البقرې په 150 آیات کې اولئک علیهم الصلوات، دغه انسانان چې صبر کوي پر دې باندې رحمتونه دي د الله جل جلاله له طرف څخه. دغه انسانان پر هدایت دي او د الله جل جلاله خوش مخلوق دي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي صبر چې دی نسبی ایمان دی. او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صبر خزانه ده د خزانو څخه من کنوز الجنه. او دغه رنګ الله جل جلاله وایي زه صابرین خوښوم. او الله جل جلاله دې صبر نصیب کړي. مکاشفة القلوب صفحه 366 باب نمبر 2 باب الصبر والرضا والقناعه. نو محترمینو صبر وکړي. مرو ټوله مرو راځي د خپل مرګ بندوبست وکړو. که د یو سړي خپل مرګ په یاد وي د بل په مرګ خوا نه بدېږي. ځکه مرګ خو د مؤمن دپاره رحمت دی. الله دې د ایمان سره مرګ هر مؤمن ته ورنصیب کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله جل جلاله وایي که د چا له مرګه بد کېږي نو خو زما سې بد کېږي. نو په ژوند خو ماته نشي راکلی، په مرګ به ماته راسي. زموږ خو
پر قریبانو یا پر انډیوالانو یا پر اشنایانو باندې چې زړه نه کېږي، خو د دنیا په خاطره لالا و کاکا و بچی و ورور و خور و مور ښه ژوند یې سره خوشحاله وي، عیش و عشرت دی. دغه ورور دغه زوی چې د 100 کلو سي او داسې نه وي، د خوراک نه وي، د خبرو نه وي، هره ورځ د ډاکټر ته په شا کړي، بیا به ته خپله خدایه ته خو د پردې مرګ ورکړې، ته خو له ایمانه سره مرګ ورکړې. زما انا ده د ډېر وخته تقریبا د 100 کلو سلام اوښتې ده، نو زما له موره نیولې، زما د مور ده. ټول قریبان اوس په دغه دعا کې دي چې الله ته د ایمانه سره مرګ ورکړي، ژوندي ورسره په تکلیف دي. نو په حج کې مې مور ته وویل مال څنګه دعاوې درته وکولې؟ دا دعاوې راشوي، دا دعا مې درته وکړل، دا دعا مې درته وکول، دا دعا کې د ډېر عمر دعا مې درته وکړل. ما پر وخندل، مال ډېر عمر نو زه څه کوم؟ نو ستا مور ژوندۍ ده، اوس ته دلې په بیت الله شریف کې دعاوې څه کوې چې خدایه ته خو له ایمانه سره مرګ ورکړې. نو ما ورته وویل مال ګوره دومره موږ ته د مطلب خلک یو. مور ته مې وویل مال دا دنیا څونه د مطلب سو، زه چې ستا زوی یم نو خدمت یې کوم، حج ته مې راوستلې، دوا په در کوم، هر څه خدمت چې هغه الله جل جلاله موږ ته راښولی دی تر اوسه پورې ستا خدمت کوم. نو زه خو ستا خادم یم، پر تا باندې ګرانه، نو که زه اوس دی مریض شم چې بیا درته پروت یم او داسې هم بل څوک راکوي او ټول کور شپه او ورځ را سره ستړی، بیا به دغه مور یې دعا به راته کوي چې خدای ته د ایمانه سره مرګ ورکړي. نو مبارک ورته وویل مال د محبت زما ایسته که، محبت د الله او د الله د رسول په ځان کې راول. نو د صحابه کرامو په زمانه کې چې به دوی چا مړی وسو، دا نه معلومېدل چې د پلانکي زوی مړ دی، ټول به غمجن ول. هغه په دې باندې نه و غمجن چې پلانکی له دنیا ولاړی، هغه په دې غمجن ول چې موږ هم پر دغه لارو روان یو، یا په جنت کې به سره ملګري سو که به جلا یو. غم باید سړی د دې وکړي، فکر باید سړی د دې وکړي، احساس باید د دې پیدا کړي. چا په دنیا کې خو جلا کېږو، پلار ځي، زوی ځي، خور ځي، مور ځي، د ژوند مشر و کشر نه دي معلوم، د مرګ کشر و مشر نه دي معلوم. کشران مړه شي مشران ژوندي، مشران مړه شي کشران ژوندي. دا فکر وکړو چې هغه ابدي ژوند کې به بیا موږ سره یو ځای سو که به نسو یو ځای. الله دې د هغه ابدي ژوند فکر را نصیب کړي. نو محترمینو په مرګ خوا مه بدوئ، موږ د مرګ یو، مرګ زموږ دی. چې له مور پیدا سو له هغه ورځ څخه زموږ سره مرګ لازم وګرځېدی. که انسان په شپه روز کې یو وار د خپل اولاد و اهل و قربانو ته دا فکر وکړي چې دا ټول مري، زه به یوازې یم او یا زه مرم ځینې، نو چې هره ورځ یې دغه مرګ په فکر کې، بل وخت چې مړ شي بیا خوا نه په بدېږي. اوس خو زموږ مرګ ګیر دی، خو د کړبسي د واده فکر مو لا اخیستی چې بس دی به واده ورکو، دی به پلانکی ورکو، بل چې نو راسه مړ شي بهرمو نو بیا خولې پسې وتلي. الله دې محبت و مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم را نصیب کړي، الله دې مینه د قرآن را نصیب کړي، الله دې مینه د الله را نصیب کړي چې هغه له مرګه بعد هم ګټه راته کوي، په ژوند کې هم ګټه راته کوي، په جنت کې هم ګټه راته کوي. الله دې ابدي و هغه باقي ژوند د جنت را نصیب کړي. محترمینو صبر به کوو، که غواړئ چې دغه عالي مقام لاسته راوړئ صبر وکړئ. هر وخت چې غم زور در باندې وکړي انا لله و انا الیه راجعون دا کلمه وایه. هر وخت چې غم زور او در باندې وکړي، هر وخت چې غم ډیر در باندې زور ورسي، الله تعالی سپورته که وژاړه الله په جنت کې مو سره ملګري که. د دنیا فراق خو رالی، د آخرت فراق مه راوله. دغه ډېر افسوس ځای دی چې پلار به دوژخ ته ځي، زوی به جنت ته ځي، زوی به جنت ته ځي، پلار به دوژخ ته ځي. هغه فراق څخه دې مو الله وساتي. الله دې موږ او اولادونو ټول و جنت ته په خپل رحم و فضل و کرم سره ورولي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.